خجی د صدر سے په اجازت باندې یو د بسر سے په فرمایش یو نظم دی او د هغې نه مخکې یو څو شعر دی چې خبره جوړه که جانانا بس کرو غو کا خبره جوړه که جانانا بس کرو غو کا یم په خپلو کړو پیمانه بس کرو غو کا زما کافر کافر جانانا بس کرو غو کا مونږ خود اخلاص کړو د ایمانه بس کرو غو کا زما کافر کافر جانانا بس کرو غو کا مونږ خود اخلاص کړو د ایمانه بس کرو غو کا د باچا خان په نظریه کې نفرتونه نو راشه زما رورا افغانا بس کرو غو کا مننه د باچا خان په نظریه کې نفرتونه نو راشه زما رورا افغانا بس کرو غو کا فرمایش ما بکړه ګرځولا ما بکړه ګرځولا زه پزې بلغړېدم په هر ځای نوې سړی د چا خپل د چا پردیو چا به ویلې دا نه دی چا به ویلې دا جولا دی دا چې زه ومه بېکوره زه د دې د لاسه سپکوم چې نه کور نه مې ورو نه معلوم راته خپل درو غریبۍ سره مې شرو هر سړی راته وترو چې نه کورو نه مې ورو نه معلوم راته خپل درو غریبۍ سره مې شرو چې به کوم کلي ته لاړم په کنډر کې به دیره شو د کوټې لرګي به ماتو برنډې لرګي به ماتو نو اوبه نه به بجلي وه د مالک په دا وینا وه چې ځان له سم را سم که بیا مزې کوه اوسېږه ځان په خېټه مې نهر کو پردی کور مې برابر کو د کوټې لرګي مې سم کړه برنډې لرګي مې سم کړه چې به 2 میاشتې شوې تېرې نو مالک په ویلې وروره ته د 2 میاشتو اوسېږي اوس دا کور زما په کار دی ځان له بل چېرته غم وکړه ما به بیا کډه په سر که زه به بل کلي ته لاړم بس په دې کې مې سر سپین شو یه زما خالق ربه یو وړه ګیله لرمه د خانانو مربي دي زما قبر له ځای نشته په اسمان کې به اوسېږم په سپوږمۍ کې به تخېږم په جنت کې به هم داسې در په در کډه په سر یم هلته هم به مسافر یم لکه دلته چې ګرځېږم در په در یم زورېږم مننه یا زما خالق ربه یو وړه ګیله لرمه د خانانو مربي دي زما قبر له ځای نشته په سپوږمۍ کې به اوسېږم په اسمان کې به خښېږم په جنت کې به هم داسې در په در کډه په سر یم هلته هم به مسافر یم لکه دلته چې ګرځېږم در په در یم زورېږم اوس په کم خوا کډه وړمه اوس په کم پلو ته ځمه چې ځواني دې راله راکړه زندګي دې راله راکړه په دنیا دې داسې پرېښوم لکه سپۍ د کډې پاتې چې ځواني دې راله راکړه زندګي دې راله راکړه په دنیا دې داسې پرېښوم لکه سپۍ د کډې پاتې اوس خو لږه خاوره راکړه چې په ځان باندې خوره کړم اوس خو لږه خاوره راکړه چې په ځان باندې مې خوره کړم چې مارغان او سپي مې نه خوري چې لیوان زمني مې نه خوري دغه سوال زما قبول کا چې بربنډ چېرته مړ نه شم اوس خو لږه خاوره راکړه چې په ځان باندې خوره کړم چې لیوان زمني مې نه خوري دغه سوال زما قبول کا چې بربنډ چېرته مړ نه شم دا د ځمکې خلک څه دي ما به مات کی دا لیوه دي دا چې ته ورته اشرف پیدا شو ټول مسلمانان دي ما به مات کی دا لیوه دي دا چې ته ورته اشرف پیدا چې ټول مسلمانان دي د عزت نه به مې خلاص کي تر جنته به بیا جاړم نه به بیا واپس کېدی شم نه به بیرته چېرته تلی شم خو ستا د رحم محروم نه یم د انصاف تلل چې کېږي زه به ډېر په عاجزۍ ویم زه به ډېر په بېوسۍ ویم زه عزیر به داسې وایم ما به کډه ګرځوله ما به کډه ګرځوله